زوی جانه پلار چې د خسر کره لاړې که پکای درکاو ایسی به ترې وغواړې که موټر سایکل درکاو موټر به ترې وغواړې او که کور یې درکاو بنګله به ترې وغواړې. ښه پلار که لور راکوله بیا به مور ترې وغواړم. سلیمه موبایل پرېږده ورشه بوټو ته اوبه ورکړه. نه وینې چې باران دی خو چترۍ در واخله ورشه بوټو ته اوبه ورکړه. وهابه د کونړ سیند چیرته بهیږي؟ په ځمکه نه په نقشه کې په کوم ځای کې بهیږي؟ په نقشه کې نه بهیږي ځکه چې بیا لمدیږي. زویه په ژوند کې دې داسې کار نه دی کړی چې زما سر پې اوچت شي. ولې پلاره هغه ورځ مې درته سر ته بالښت کېنښوده. واړه که زموږ په وخت کې څه کوې؟ زه دالان ته ګورم. څو دانو ته دې کتلي؟ اتو دانو ته. راوباسه تېر کړئ. بکای خو راکړه. دوه نورو ته مو ګوره او په منډه وځه. احمده څه کار کوې؟ پیلوټ یم. څه شی الوزوې؟ د پلار پیسې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا ورو څه شی کوي؟ دا قبر وباسي. دا څوک چې مړ دی ده به څه کاروبار کوو؟ ده به خلکو ته قبرونه ایستل. څوک چې نورو خلکو ته کندې باسي خپله به پکې لویږي. جک صاحب څه به درس دی وایه؟ درس هم خو په یو شرط ټاس به واچوو که جومات راغی خوب کوم که پنځه ګون راغی فلم ګورم او که نیغ ودرېده درس یمه. صحیح ده وله. د نن سبا جنکۍ ځان وژلی شي خو چاته دوکه نشي ورکولی. نور دروغ په بله ویډیو کې. که تاسو یو پنځه ګون او د 500 لوټ په ځمکه وغورځوئ نو 5 ګون به غږ کوي او د 500 لوټ به غږ نه کوي. په ژوند کې هم همداسې ده. د چا چې ارزش کم وي هغه همیشه غلمغال کوي او چیغې وهي. دا پیغام د هغو سړو لپاره دی چې د واده نه بعد د پردیو نجونو سره یا د پردیو ښځو سره اړیکې لري. ای وروره هغه ښځه چې د خپل میړه سره خیانت کوي آیا هغه به ستا سره وفا وکړي؟ او ای خورې تا ته وایم هغه سړی چې د خپلې ښځې نه شو د خپلې ښځې سره خیانت کوي آیا تا سره به وفا وکړي؟ نو بیا ولې؟ سلیمه د پرون راهیسې د هېرېدو تکلیف راته پیدا شوی ده. هغه زما 50,000 روپۍ خو راکه. کله دې راکړې دروغجنه؟ ټوکې مې کولې روغ یم.